بسم الله الرحمن الرحیم. خراغلا سوم ټول ملګرو ته د څخه مخکې لیکچر کې موږ خبرې وکړې په فار لوپ باندې. اوس راځو په وایل لوپ باندې خبرې کوو چې وایل لوپ څنګه کار کوي، د سینټیکس څنګه دی، اگزامپل په کې حل کوو چې څنګه کار کوي. موږ په خپل ویل چې لوپ د څه لپاره استعمالیږي، د کوډ څو ځله تکرار لیکلو لپاره موږ څنګه ګټه اخلو، د لوپ نه ګټه اخلو. نو اوس راځو وایل لوپ ته چې وایل لوپ څنګه کار کوي موږ سره. While loop allows a part of the code to be executed multiple times depending upon a given boolean condition. یعنی د کنډیشن مطابق چې کله موږ یو کوډ څو ځله تکرار کوو هغه د چور کې وایل لوپ استعمالوو. د سینټیکس تاسو وګورئ. سینټیکس دې چې اول به انیشلایزیشن کوي، د انیشلایزیشن څخه وروسته به تاسو وایل راځي. وایل کیورډ ولې کې کنډیشن به ورکوي، هغه خپل باډي لري، به انکریمنت ډیکریمنت ورکوي. که ډیکریمنت ورکوي نو ماینس او که ډیکریمنت ورکوي نو پلس د ورکوي. خو مخکې موږ ویل چې فار لوپ څنګه کار کوي. فار لوپ وګورئ، موږ په یو لاین کې فار کیورډ ورکولو، په هغه کې انیشلایزیشن هم کولو، کنډیشن هم ورکولو او انکریمنت او ډیکریمنت هم ورکولو. خو وایل لوپ هغه څه نه دی. وایل لوپ کول انیشلایزیشن به کوي د لوپ باډي نه مخکې، وایل انیشلایزیشن کوي، ورسره بیا وایل کنډیشن راځي او د وایل کنډیشن د باډي په داخل کې انکریمنت او ډیکریمنت ورکوي. تاسو وګورئ انیشلایزیشن چې کیږي ډن بیفور د لوپ، د لوپ نه مخکې کیږي. A loop continue as long as condition is true. Loop تر هغه پورې ځکه چې دا کنډیشن شوی صحیح وي موږ سره. او increment decrement it done within the loop body. دا د لوپ باډي په داخل کې اجرا کیږي. دا سره چې دا وګورئ فلو چارت دی. فلو چارت کې څنګه کار کوي؟ کله چې دا موږ سره دلته راشي کنډیشن چک کوي، ولې ورکوم کنډیشن چک کوي. که چې دا کنډیشن موږ سره ترو نو هغه سټیټمنټ چې کوم ورکړی هغه شی کې ایگزیکیوټ کیږي. بیا چې increment decrement ګوري هغه سره بیا چې کوي برازي، یعنی د دایره په شکل باندې بیا راځي دا کنډیشن چې کوي. کله د کنډیشن سره بیا راځي سټیټمنټ چې کوي موږ سره ایگزیکیوټ کوي بیزي تر څو پورې چې موږ سره کنډیشن صحیح وي. کله چې کنډیشن موږ سره فالس شي بیا چې کوي به تر راځي لاندې باندې ته چې لاندې چې موږ سره کوي. نو راځو एग्जांपल هلو چې एग्जांपल څنګه کار کوي. راځم دلته انټ کا کولای شي تاسو په یو لن کې هم دا انیشلایز او ډیکلیئر کوي، کني بیل بیل کوي، بیل بیل کې هم کوي. نو انټ کام ورکړلو به کام مساوي کیږي د یو سره، دا هم کولای شي. او که چې تاسو نه غواړئ د سینه کوي نو د څه کوي دا ختم کوي. په هم د یو لاین کې تاسو کولای شئ ته ورکړئ ویډیو. زه اوس راځم وایل ته انسټالیشن موږ کړلو. اوس راځو وایل ته. وایل اولته چې کنډیشن ورکو چې کا کچھ نه مساوي 500 پر ته خپل باډي لري. اوس چې ورکو स्टेटमेंट ورکو values ته چې ورکو انکریمنت ورون چې کو پلس پلس دا به چې وکم x/n نیو لین کې وراشي. دا وګورئ بلکې دیو نه نیول تر 500 پورې موږ چې ورکړی دی انیشلایزیشن یو کړی دی، یو نه شروع شه کنډیشن څو پورې کړی 500 پورې لاړ شه ما سره. دا به چې کې دیو نه 500 پورې دي. دا څنګه کار کوي؟ زه راځم snapping tools دا ګوري مونږ کا ورکړو چې کا مساوي یو پورې دی. دا یو شته دا دلته راغی کنډیشن دا چې کا کچھ نه مساوي دی 500 سره دی. نو یو دا یو چک کوي، یو چک کړو چې دا کچھ نه مساوي دی 500 سره دی. کله چې دا چک چې دا 500 نه کچھ نه مساوي دی کچھ نه دی کنه دا چې کې ما سره یو پرنٹ کوي. د سټیټمنټ درځي دی یو ما سره پرنٹ کوي. بیل درځي دلته کا پلس پلس دا یو شو دوه کیږي دلته دلته چې دا دوه شي به راځي د سرکل په شکل باندې. وایل تر هغه کنډیشن به چک چې دا دوه کچھ نه مساوي دی 500 سره. نو چې کله دا وګورئ دا 500 نه کچھ نه دی دا چې ما سره دوه ما سره پرنٹ کیدلته به راځي دلته دا درې کیږي. کله دا درې شي بیل درځي وایل ته د سرکل په شکل باندې به زی وایل ته. کله چې وایل ته لاړو به چې دا درې کچھ نه مساوي 500 سره دی. دا ګورئ چې درې کچھ نه مساوي دی 500 سره دی. نو درې کچھ نه دی نو به چې موږ سره درې پرنٹ کوي. به راځي دا چې کوي درې پرنٹ شو به راځي دلته دا سلور کیږي.
کله دا څلور شي بیا دا داسې ځي دلته بره وایل ته چې دا لاړو بیا ګوري څلور کوچنی او مساوي 500 سره دی نو څلور کوچنی او مساوي 500 سره دی او کوچنی دی چې کله دا کوچنی دی دا چې کوم سره هلته راځي دا څلور پرنټ کوي بیا راځي دا 5 کېږي کله دا 5 شي بیا د ستاویږي دا وایل ته ورځي کله چې وایل ته ورغی دلته ګوري چې دا 5 کوچنی او مساوي دی کوچنی د مساوي د 500 سره دی نو ماته شي کې ګوري یعنی چې دا 5 کوچنی او مساوي دی نو 5 چې مساوي دی ماته ولته شي کوي دا 5 ماته پرنټ کوي کله چې راشي دا بیل د شپږ کېږي بیا ځي دا شپږ چې کله راشي دا بیا چې کیل ته وایل ته راشي چې دا شپږ کوچنی او مساوي دی نو نه دی نو چې کې فالس کنډیشن ته ورځي او فالس موږ ته شي کوي ایگزیکیوټ کوي نو دا چې دا پروسس کوي دا وګورئ کله چې دا رن کو موږ ته څه کوي یو د یو نه نیول تر 5 موږ ته څه کوي پرنټ کوي که چېرته غواړو چې دا د انکریمنټ هوم ورک ورس ډیکریمنټ کوو چې د 5 نه شروع شه او تر څو پورې لاړ شه یو پورې لاړ شه نو به څه کوي موږ کنډیشن 5 پورې شلو کال لوی او مساوي دی یو نه شروع دی یعنی 5 نه شروع کړه یو پورې ورسېږي نو به څه کوي دلته ماینس ورکوي دا اوس رن کو نو دا چې کې 5 نه موږ شروع کوي 5 سلور 3 2 1 دا څه کار کوي اوس راځو دا وز کمنټ کما راځو رن ټایم کې یو एग्जांपल الو چې رن ټایم کې څنګه کار کول کیږي پر رن ټایم کې موږ سره څنګه کار کوي په خبرې کوو زبر شم دلته یو انفو والا ما انت نام سوي کیږي صفر نه شروع شه نمبر printf enter your number enter कई कल दा नंबर enter की चेको scanf नाम दे या नंबर पूरा कुछ ते सो मुता कारशी नंबर त नंबर उस बच्चे को नंबर को उस राजू वाइल था वाइल तो छे कंडीशन और कहो चिदा नंबर मुंग सरा कुछ ने मसाई सुपर शुरू बोलाश हर सोद तस्वर कवई अदर कवले छे जैसे printf your number is equal number equal to zero show number چې شو کوس دغه نمبر کوم ورکړه دې سره شو پلس نو درن کو څنګه کار کوي یو نمبر ورکوم زه یو دا به نیو لین کې کو نمبر کوم یو نشه شو د یو نه نیول تر شل پورې مخته شو عادت فرند شو دلته کوم کنډیشن ته شل پورې ورکړه دا به شل پورې زی شل پورې زی نو زه 15 ورکوم نو هم د 15 نه نیول تر شل پورې ودازي کنډیشن موږ ورکړه شل پورې چې تر شل پورې لاړ شه کچېته د سره شو چې دا وګړو د برنه کم شي شلونه یعنی لاندې راشي نو به چیک کو همدا تر راشي دلته چې ور کوي شل ور کوي شل دلته څو ور کوم زه صفر ولر شي یو پر ولر شي 400 پورې زی ته چې کوئی دا لوی مساوي دیونه یعنی یو نه لوی لاړ شه یو نه لوی دا نمبر لوی او مساوي دی یو نه دی یو نه به شروع کیږي د شلو نه برازي تر یو پورې چې کوي ماینس چेक रन को दा नंबर वर को छो पूरी नशलो ननी वरी त नुनस पूरी यो पूरी कना शल नुनस अतलस तरियो पूरी जी कची त जरा शमा 10 वर कम 10 ना हर सोच वर को अगर बच्चे लांद राजी आरा द चिता वर कडे दागने लांद राजी
نو دا وایل لوپ. اوس دس ایگزامپل اوس راځي یو بل ایگزامپل حلو. یو بل ایگزامپل په وایل لوپ کې حل کو ترڅو ښه پوه شئ. نو زه راځم دا به هم کمنټ کو یا همدکې به کار وکړو. څنګه کار کوي کې دا به څه کو د صفر سره کو او بل به وهلو انټ آی دا مساوي دي یو سره. چې آی لوی او مساوي دي یو سره دی. دا به څه وکړي نمبر ضربې آی دا به بند کو. دا رن کوم انټیریور نمبر ورکوو ورته موږ 2 کنډیشن زموږ دا به څه وکړو چې آی پلس پلس انفاینټ لوپ ته راوړو. دا ته ګورئ ما ورکړلو انټ نمبر مساوي 0 سره او آی مساوي 1 سره شو. انټیریور نمبر ورکې ورته سو نمبر ته ورکړو چې وکړي آی کوچنی او مساوي د 100 پورې لاړ شه د 20 پورې لاړ شه ما سره مطلب چې کوي دغه نمبر چې کوم تا ورکړل دا تر 20 پورې عدد دی. د آی شو یو شو نو تر راځي یو. تا چې کوم نمبر هلته ورکړو هغه نمبر به راواخلي ضرب د آی سره به کړي یو سره به کړي چې تا هغه ته 10 ورکړي که 20 دې ورکړي یو دې ورکړي 2 دې ورکړي نو هغه به څه کوي د آی سره ضربوي بیا به ډېرېږي. دا چې کله 2 شي دلته راځي 2 کوچنی او مساوي دی د 20 نه هو راځي بیا 2 نمبر چې تاسو ورکړي هغه به راوالي د یو آی سره به ضرب کړي. لکه راځي دا رن کو دا زه ورکوم 2 دا څو څلوېښت پورې لاړلو. دا څنګه 2 څلور شپږ څنګه ولیکل په دې خبرې کوو. راځو بیا دا رن کوو 10 ورکوم نو 10 څنګه ځي تر 200 پورې لاړو. دا څنګه ګورئ ښه کله چې دا شي دلته دا هغه موږ صفر ورکړي دي چې آی کوچنی او مساوي د 20 پورې دا یو راځي یو شو ما سره ته یو څه کوي بیا کله دا یو شي دلته راځي نمبر ګوري ما نمبر 10 ورکړی دی 10 ضرب یو 10 فرنټ کېږي بیا راځي دلته 2 شي کله چې دا 2 شو نو داسې ځي دلته کله چې دلته راغی دا ما سره څه کوي بیا 2 شو کله چې دا 2 شي 2 10 ضرب 2 دلته 10 راځي ضرب 2 نو څه شو شل شلو هغه عدد ما 10 ورکړی که نه نو دې ته ګوري دې 10 ته ګوري چې 10 رالي دې ته ضربوي بیا راځي دلته 3 شي 3 دلته راشي 3 کوچنی دی نو بیا دلته راځي دلته 3 10 ضرب 3 10 همداسې یو عدد چې کوي هم تر دې ځای پورې شلو پورې 20 ضرب 10 200 دا زم بیا رن کوم دا څه ورکوو 50 ورکوو. دا ګورئ 50 سل یو نیم سل 200 2 نیم سوه 300 دا اوس څنګه کار کوي هماغه شی مخکې دا څه ما وویل نو چې دا ځي دلته دا 5 چې کړه چې 5 کوچنی دي 5 څه کوي بیا 10 ضرب 5 50 بیا راځي د جګې ګلته داسې یو چې موږ سره د سرکل د دایرې په شکل باندې دلته ځي کله چې دا فال شي نو لاندې کنډیشن ته راځي او لاندې شي موږ سره ایکزیکیوټ کوي. نو دا و د وایل لوپ کار. هیله چې ویډیو مو خوښ شوی وي که زه چیرته زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ صافی پښتو ټیک.